السلام علیکم ګرانو کتونکو. د تاریخ له کرښو د مضمون لاندې نن د پښتو ادب مستانه او فلسفي شاعر غني خان ته تم شوي. د پښتو ادب فلسفي شاعر چا چې په خپله شاعرۍ کې د خیال د ازادۍ او د تقلید سرکشي کړې. د غني خان په شاعرۍ کې که یو لور ته د عشق او محبت خبرې دي، بل لور ته یې پښتو، پښتونولي، فلسفه، ټوک او مسخرې شتون لري. غني خان په مستانه لیونتوب کې په ټوکو کې د مقصد ټکي نغښتي. عجبه د خاني ده، عجبه د ځواني، ای پښتونه پوه نشم په وراني په وداني. تا د لا نوی هنر دی چې خپل ورور وژنې بې حیثه، پیرنګ ته خو ټینګ نه یې چې کړلې پیزواني. غني خان د شعر د فن په میدان کې د یوې جلا او آزاد لارې څښتن دی. غني خان په خپله شاعرۍ کې وایي چې په تیارو کې هر څوک یریږي، مګر څوک حال وایي او څوک حال نه وایي. وایه وایه ملا جانه، ژوند تپوس دی که جواب، ژوند وصال دی که جنون دی که آرام که اضطراب، ژوند امام دی که گلپام دی که منبر دی که محراب، که یو مست غوندې جهان کې رنگین خوب دی که سیراب. ماسټر عبدالکریم د غني خان پر اړه داسې وایي: د غني خان شاعري 3 دورې لري چې هره دوره جلا جلا راز لري، چې یو आवाज، یو سوز، یو سرود او یو خمار پکې نغښتی. همیش خلیل د غني خان پر اړه داسې وایي: غني خان د ادب په نړۍ کې د لیوني او فلسفي پر نوم شهرت لري، چې په خپلو مزاحیه شعرونو کې یې ډېرې سپینې او درنې خبرې کړي، چې همدا خبرې به د 7 ورځنۍ پښتون مجله کې خپرېدلې. استاد ګل پاچا الفت وایي: د غني خان په شاعرۍ کې د فکر ازادي، د تقلید، بغاوت، عشق، محبت، پښتو، فلسفه، ټوکې، مسخرې نغښتي. غني خان په مستانه خوینو په ملنډو کې د مقصد ټکي بیان کړي دي. استاد بینوا د غني خان پر اړه داسې وایي: غني خان د پښتو ادب یو ځلانده ستوری دی. غني خان د لیونۍ مینې له سوز او ساز، د ژورې فلسفې له تله پښتو ادب ته نوې ځلا، نوې رنګیني او نوې خوند وربخلی. اجمل خټک د غني خان په یاد کې داسې وایي: د غني پر نوم لیکم څو شعرونه، په پنجره کې یادوم تازه ګلونه. د هغه سره رنګونه د قلم دي، زه لرم یو څو ساړه ساړه آهونه. د هغه خوله کې د خوند د ډک چغار دی، زما زړه کې دي د درد د ډک داغونه. پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د غني خان په یاد کې وایي: فرق څه دی په غني او په مفتون کې، کوم چې ویني لیونتوب او په جنون کې. د احساس درد کموي په شرابونو، بیا ورتګې د شرابو په بیلتون کې. د غني خان شاعري که څه هم له مستانه خویونو ډکه ده، مګر په هر ټکي کې جلا جلا فن نغښتی چې یو ژور احساس او فکر ته اړتیا لري. غني خان په 1914 میلادي کال کې په هشنغر کې زوکړه کړې او په 1996 میلادي کال د مارچ پر 15 نیټه په 400 کې خاورو ته سپارل شوی. غني خان پر مختلفو ژبو باندې لیکل کړي، لکه د پنجرې چغار چې د پارسي اشعارو مجموعه ده. په انګلیسي ژبه کې د دی پټان یا د پښتون پر نوم مجموعه لري. د دې ترڅنګ په پښتو ژبه کې د غني کلیات تر ټولو مخکښه شاعري ټولګه ده.
دا خونه دی غم لجوړې ستا سترګې دا غم ډکې چاته بارا بارا اړې د افسوس او ماتم ډکې په ژړا باندې چان دی سره ماڼه آباد کړې په خیرو باندې چان دی مړې پیړې آزاد کړې مړې پیړې آزاد کړې